د نبی علیہ الصلوۃ والسلام اوله بیبي دا خدیجه رضی الله تعالی عنها ده. دا په عربو کې د ټولو نه مالدار او پاکبازه ښځه وه. د پلار نوم د دې خویلد و او د مور نوم فاطمه وه. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه مخکې د دې دوه نکاحونه شوي وو. اوله نکاح د ابو حاله سره شوې وه او د دې نه دوه زامن هم وو. د یو نوم حاله او د دویم نوم هند او دا دواړه صحابه کرام دي په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې دواړو ایمان هم راوړی دی. خدا ابو حاله بیا په مکه کې څه جنګ وشو دی په هغې کې مړ شو نو خدیجه رضی الله تعالی عنها کونډه شوله. د هغې نه وروستو بیا دویمه نکاح د عتیق سره وکړه. د هغه نه یوه لور وه چې د هغې نوم هندو. عتیق هم بیا وفات شو دا دوباره بیا کونډه شوله. نو دوه زامن او یوه لور ورته پاتې شو. خو د دې سره ډېر زیات مال و او ډېره زیاته یو پاکه زنانه وه. دومره مالداره وه چې کله به د تجارت سامان د مکې نه وړلی کېده بار ملکونو ته بار ځایونو ته نو څومره مال چې به د تمام مکې والو دومره به یوازې د خدیجه رضی الله تعالی عنها دومره دا مالداره وه. مثال په طور چې 1 کروڑ روپو مال به د مکې والو نو د 1 کروڑ روپو مال به د دې ځان له وجودا و. د ټولې مکې والو هم مال یوازې د دې سره دومره مالداره زنانه وه. نو چې کله دا کونډه شو په دې پسې ډېرې رشتې را روانې وې. د مکې لوی لوی سرداران چې په دې پسې پیغام لګو چې خدیجه ما سره نکاح وکړه. دارنګې د مکې د لوی لوی سردارانو زامنو پسې هم پیغام د نکاح لګو چې خدیجه مونږ سره نکاح وکړه. خو خدیجه رضی الله تعالی عنها به د نکاح نه انکار کو او د نکاح نه انکار ځکه کو وی بچی مې هم شته مال مې هم شته کور مې هم شته زه نکاح څه شي لکم زما نکاح ته ضرورت نشته دی. د هرې نکاح به دې رد کو. په دغې زمانه کې نبی علیه الصلوۃ والسلام د صداقت او د امانت ډېره لویه چرچه وه. د نبی علیه الصلوۃ والسلام عمر په دغې وخت کې 25 کاله او په مکه کې داسې کور نه و چې هغې ته د نبی علیه الصلوۃ والسلام د صداقت او د امانت خبره نه ورسېدلې. په مکه کې یو هلک دی د عبدالله زوی دی یتیم دی خو ډېر امانت والا انسان دی ډېر صداقت والا انسان دی. چرته دروغ نه وایي چرته په امانت کې خیانت نه کوي. د نبی علیه الصلوۃ والسلام دا چرچه په ټوله مکه کې خوره شوله. نو په دغې ورځ کې شام ته قافله تله د تجارت دپاره چې تجارت دپاره قافله تله نو دې خدیجه رضی الله تعالی عنها په نبی علیه الصلوۃ والسلام پسې سوال جواب وکړو. یاره کو دا ځل زما د تجارت سامان ته اوسې نو زه چې نور چاله څومره مزدوري ورکوم د هغې ډبل به تاله درکم. ځکه دې ته هم پته ولګېده چې ډېر رښتینی سړی دی ډېر امانتدار سړی دی. نو هر سړی دا غواړي چې زه خپل کاروبار داسې سړي ته حواله کړمه چې رښتینی هم وي او امانتدار هم وي. نو خدیجه رضی الله تعالی پسې سوال جواب وکړو وی زما د تجارت سامان کو ته اوسې زه چې بل سړي ته څومره مزدوري ورکوم د هغې ډبل به تاله درکم. نبی علیه الصلوۃ والسلام وفرمایي زه به د خپل تره سره مشوره وکړم. ابو طالب ته وویل. ابو طالب هم په دغې وخت کې ډېره زیاته غریبي وه. نبی علیه الصلوۃ والسلام ته وفرمایل وی دا خو ډېره ښه موکه ده دا خو ډېره ښه موکه ده د خدیجه په شانتې زنانه خو په مکه کې نشته ده خو ډېره ښه زنانه ده خیر دی د هغې سامان ته تجارت له اوسه. نبی علیه الصلوۃ والسلام چې کله تجارت له روانېدو نو خدیجه رضی الله تعالی عنها فرمایل وی زم تجارت لزم ستا سامان وړم خو زما به یو شرط. څه شرط دی؟ شرط مې دا دی چې ما سره به خپل غلام ملګری کوي. ما سره به یو غلام څه کوي؟ ملګری کوي. دا دې دپاره چې خلک را باندې څه تهمت محمت ونه لګوي چې ستا غلام را سره موجود وي چې هر څه په خپلو سترګو باندې ویني نو زما سره به خپل غلام لګي. خدیجه رضی الله تعالی عنها فرمایل دا شرط ماته منظور دی او د هغې یو غلام د هغه نوم میسره و.
میسره یې ورسره ملګری کو. خو چې کله میسره ته که نه خدیجه رضی الله تعالی عنها ته وفرمیل وی په ده باندې به نظر ساتې، ته ده به د هر ټایم حال احوال ما ته بیانوي، ځکه چې مکه کې لویه چرچه وه د ده که نه، د ده د شرافت او د صداقت ډېره مشهورتیا وه. نو خدیجه رضی الله تعالی عنها وفرمیل وی ده به یو حالت چې راشي ما ته به بیانوي، نظر به پې ساتې. وی ټیک ده. نبی علیه الصلاة والسلام د خدیجه رضی الله تعالی مال تجارت واغسته او روان شو. چې کله بصرې ته ورسېدل هلته کې یو ونه وه د هغې په سوري باندې دوی کېناستل. چې کېناستل هلته یو عبادت خانه وه د عیسایانو، د هغې هغه راهب راووتو. چې راووتو نو هلته کې کم خلک چې د هغې ځای اوسېدونکي وو هغې حیرانه شو، وی دا راهب تر ننه پورې بار ته چېرته د دې عبادت خانې نه به چا پسې نه دی راوتی. که څوک سره ملاقات کول غواړي دننه دې ځي، خو دې چاله روزي نه. دا اول ځل دی چې دی د قافلې دپاره رووت، چې دا څنګه چل دی. دی رووتو په دې قافله باندې داسې نظر اچي ګیر چاپېره ګوري، خلک هم حیران دی. نو چې په نبي علیه الصلاة والسلام باندې سترګې ولګېدې که نه نو فورا ورغې د مټ نه ونیو، فورا یې د مټ نه ونیو. وی دا لږ څوک دی، د ده قام نسب څوک دی؟ قافلې والا ورته وویل موږ ټول د ده قام نسب یو، موږ د مکې یو که نه، ټول د ده د قام نسب خلک یو. وی د ده سره څوک راغلی دي؟ وی د ده سره یو غلام راغلی میسره، هغه میسره یې راغوښتو. وی دې خوا راشه. وی د دې هلک په دې سترګو کې دا سوروالی همیشه وي او که دا پکې صرف اوس دی؟ د ده په دې سترګو کې دا سوروالی چې کم دی دا همیشه وي او که دا پکې اوس دی صرف؟ نو هغه ورته وویل وی نه، وی د ده په سترګو کې دا سوروالی همیشه وي، ځکه کله کله خو سترګه خوږ شي ستره شي که نه. د نبی علیه الصلاة والسلام په سترګو مبارکو کې سرې سرې لکیرې وي، سرې سرې کرښې وي د نبی علیه السلام په سترګو مبارکو کې. وی د ده په سترګو کې دا سوروالی همیشه وي او که دا پکې چې ته اوس راغې د خوږو نه؟ وی نه د ده په سترګو کې دا سوروالی همیشه وي، دا پکې څه همیشه وي. نو هغې راهب وویل وی هو دا دی وی قسم په الله په دې ځای باندې د عیسی علیه الصلاة والسلام نه وروستو دا اول پیغمبر دی چې دې ځای ته راغی، اول پیغمبر دا راغی. خلک حیران شو دا دې څه وایي؟ خلک ورته وایي تا څنګه وپېژندو؟ وی تاسو چې په پورې غونډکۍ باندې راښکاره شوئ، ما د خپلې عبادت خانې نه کتل، داسې ګټه داسې ونه نه وه چې دته یې سجده نه یې کړې. ما د خپلې عبادت خانې نه کتل، تاسو په دغې غونډکۍ چې روانو ستاسو طرف ته به ونو سجدې کولې. نو ما وایي چې په دې قافله کې څه چل شته دی؟ بیا یې داسې ناستو خلکو ته وی اله وګورئ وی نور کم طرف ته دی او سوری کم طرف ته دی. نبی علیه الصلاة والسلام داسې بار ته ورغې نو چې راغې نو زر زر خلکو هغه ځای د سوري لاندې کو. چې سوري لاندې کو دی چې راغې دا راهب لا ولاړ و، نو دی په غرمو نبی علیه السلام کېناست. چې په غرمو کېناستو نو د ونې چې کم سوری هغه په تاویدو شو نو خلک یې پرېښود او په نبی علیه السلام یې سوری کو. وی وګورئ د ونې سوري ته کم طرف ته روان دی، دا کم طرف ته روان دی. میسره دا خبره دغلته څه کړله؟ نوٹ کړه ده. بیا لږ مخکې لاړو، هلته کې د نبي علیه الصلاة والسلام په دې کاروبار کې د یو تن سره لږه جګړه شو. په کاروبار کې داسې راځي دا شی داسې راکا خو دې خبرې لږ واوړېدې. چې واوړېدې هغه سړی ورته وایي ته په لات او په منات او په عزا باندې قسم وکړه چې دا خبره داسې ده. نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل زه نه په لات قسم کوم، نه په منات قسم کوم، نه په عزا قسم کوم، زه صرف په یو رب قسم کوم. چې دا وویل سړی حیران شو، وی څه ته په لات او منات قسم نه کوې؟ وی نه. وی دا خو ته هغه خبره کوې چې کومه خبره به عیسی علیه الصلاة والسلام کوله، دا خو ته هغه خبره کوې. به هر حال د تجارت چې کوم سفر و هغه وشو. نبی علیه الصلاة والسلام په دې تجارت کې دومره ګټه وکړه چې مخکې به څومره کېده د هغې دوچند یې وکړه. نو چې قافله راتله مکې مکرمې طرف ته، چې مکې ته راتله نو دا میسره غلام لږ مخکې د دوی نه په تلوارۍ کې راغی، ځکه یو تن به مخکې مکې ته په منډه راته چې ستاسو د تجارت سامان چې دی قافله چې دا را روانه ده را نږدې شوې ده، نو خلک به ورله مخې ته راووت، په انتظار به ورته و. نو دا میسره مخکې مکې ته راغی. نو خدیجه رضی الله تعالی ته وفرمایل وی ستا قافله را روانه ده او ډېر زیات تجارت مو کړی او ډېره غټه مو را روانه کړې ده. نو خدیجه ورته وویل وی ګټه خو یو طرف ته خو کوم هلک چې در سره تللی و هغه محمد صلی الله علیه وسلم د هغه څه حالت و تا خو ما ولي په هغه به نظر ساتې. نو هغه ورته د راهبه قسم وکړه، هغه ټولې خبرې ورته وکړې چې داسې حالات و. نو خدیجه رضی الله تعالی عنها کوټې ته وختله، په کوټه باندې ولاړه د تجارت دا قافله سیکي.
نو په کوټه باندې ولاړ ده. نو دا قافله چې څنګه راښکاره شو کنه، نو سره غرمه دي او د عربو ګرمي او د مکې ګرمي خو تاسو به لیدلي سره غرمه دي. نو خدیجه رضی الله عنها په کوټه باندې ولاړه ده. نو چې قافلې ته وکتل په ټوله قافله باندې سره غرمه دي او په نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې وریځې سورې کړې دي، وریځې پې سورې کړې. نو هغې خپلو ملګرو ته چغې کړې هله بره راوخیږئ، خپلې ملګرې راغونډې کړې وی هله دې هلک ته وګوره دې محمد ته صلی الله علیه وسلم. نو ټولې جینکۍ حیرانه شوې چې په ټوله